السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو د بلوتوث یو ډېر خوندور پټ راز درښایم چې تر اوسه پورې تاسو هیڅکله هم نه وي لیدلی. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې موږ د بلوتوث څخه استفاده اوس وخت کې زیاته نه کیږو، خو بیا هم د بلوتوث څخه موږ په دریو مواردو کې درې شیانو کې استفاده کولی شو. اول دا چې د یو موبایل څخه بل موبایل ته د شیانو لیږلو لپاره چې هغه طریقه زیاته نه کارول کېږي. دوهم دا چې د موبایل د MP3 سره د بلوتوث په ذریعه کانیکټ کول چې دغه اوس مهال کارول کېږي د طریقه زیاته. او دریمه طریقه چې تر اوسه پورې چاته نه ده معلومه ملګرو، تاسو کولی شئ لکه څه ډول چې تاسو د وای فای په ذریعه سره له یو موبایل څخه بل موبایل ته انټرنیټ کانیکټ کولی شئ، نو تاسو اوس کولی شئ د بلوتوث په ذریعه سره هم کانیکټ کړئ. خو ملګرو تاسو وایئ چې وای فای شته، اوس بلوتوث ته څه اړتیا ده؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی ملګرو چې ما خپله چې څومره چک کړ، نو ملګرو تاسو کولی شئ چې د بلوتوث څخه د وای فای څخه د بلوتوث انټرنیټ یو څه تیز چټک دی. ما خپله ملګرو چک کړ چې څه ډول کار کوي. ملګرو د وای فای څخه چې کله تاسو انټرنیټ دوهم موبایل ته کانیکټ کړئ زیات تیز نه وي، خو د بلوتوث څخه کې کانیکټ کړئ هغه ډېر خوندور ډېر چټک کار کوي. ملګرو نن دغه ویډیو تاسو درښایم چې څنګه له یو موبایل څخه بل موبایل ته بلوتوث په ذریعه سره انټرنیټ انتقالولی شو. ملګرو ویډیو شروع کوم، مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم تاسو څخه په ډېر درنه هیله کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. ګورئ ملګرو ما سره دوه موبایل دی، زه غواړم له دې موبایل څخه دوهم موبایل ته بلوتوث کانیکټ کړم. زه به لومړی راشم دغه موبایل به تاسو به لومړی دغه موبایل کې راشئ سیټینګ ته، په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ ملګرو. کله چې تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړئ اوس به دلته د پورته کنیکشن چې کوم ښکاري په دغه اپشن کلیک وکړئ، او لږ لاندې به راشئ دلته ملګرو موبایل هاټسپوټ اینډ تیترینګ دغه اپشن چې کوم ښکاري تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، او دلته ملګرو تاسو بلوتوث تیترینګ چې کوم اپشن ښکاري دغه باندې به کلیک وکړئ. کله دلته کلیک وکړئ دغه آف یې به آن کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه آن کړئ دا موبایل به په همدغه ځای باندې پرېږدئ څو شېبو لپاره. اوس به راشئ دوهم موبایل ته، دوهم موبایل کې بلوتوث تاسو خلاص کړئ. دا دی زه بلوتوث را خلاصوم په دوهم موبایل کې. کله چې تاسو دغه بلوتوث باندې دغسې کلیک به وکړئ، کله مو چې را خلاص کړل دا به آن کړئ. زه به د ډیټا آف کړم دغه موبایل کې. کله چې ملګرو تاسو دغه آن کړل دغه سرچ کې هغه بل موبایل دغه ګلیکسي G7 موبایل دی. ګورئ ملګرو تاسو به وینئ بل هلته راغلل کانیکټ شو. تاسو وینئ ملګرو اوس ورسره انټرنیټ کانیکټ شو. اوس تاسو په ډېر چټکۍ سره کولی شئ دغه انټرنیټ څخه کار واخلئ. تاسو وینئ ملګرو چې په څومره ښه انداز سره دا کار کوي. اوس تاسو دغه موبایل کې کار ترې اخیستلی شئ. ګورئ زه فیسبوک ته راځم، تاسو وینئ ملګرو چې فیسبوک هم ښه چټک کار کوي. تاسو د فیسبوک کې هر څه کې ګټه اخیستلی شئ. خو ملګرو تاسو په یاد وي د وای فای څخه بلوتوث انټرنیټ یو څه تیز دی. ما خو چې خپله ولیده بالکل ښه کار کوي. نو ملګرو تاسو ته مو طریقه در وښودله، هیله ده چې دا طریقه تاسو زده کړې وي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.